بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوه عليه بالدفوف. رواه الترمذي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مبارک څخه روایت دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې تاسې نکاح کوئ په داسې حالت کې چې اعلان کوئ، یعنی نکاح به ښکاره وي، په حالت اخفا کې به نه وي چې دوه کسان یو ځای سره کښېني بس نکاح وکړي. نکاح به علانیه وي، ښکاره به وي، د خلکو په حضور کې به وي. د خلکو حضور دا معنا چې دوه کسان نارینه شاهدان به وي پر دې عقد باندې. که دوه کسان نارینه شاهدان نه وي، یو نر وي، دوې ښځې وي، هم صحیح ده. او که دوې ښځې وي، څلور ښځې وي، دوې ښځې په مقابل کې د یوه سړي شاهدي دي، څلور ښځې به وي پر وکالت د دې ښځې چې دا ښځې وکالت ورکړي و پلانکي ته چې دی پلانکی وکیل دی د نکاح کولو د دې ښځې. هغه معابر دی، سفیر محض دی، دا وکیل د دې ښځې د خوا څخه چې کم الفاظ د عقد وي د هغه تعبیر به دی کوي، یعنی دی به د هغې وکالت کوي. که نر وي که ښځه دی به وکیلان وي. اول خو ښه خبره دا ده چې نر و ښځه حاضر وي په یو مجلس کې، ایجاب قبول وشي. بیا که چیرې داسې د یو فتنې وخت و، د ستر طریقه وه یا ځای نه و یا موقع نه وه، بیا د په شریعت کې دا ممنوع نه دی، بیا دې خپل وکیل ونیسي لپاره د عقد کولو د نکاح کولو. او پر دې وکالت باندې به دوه کسان شاهدان وي. نو هغه چې موږ وویل چې دوه نر یا دوې ښځې، یو نر یا څلور ښځې، نو دا نکاح به بیا صحیح کېږي. او د نکاح چې وسي، چې علیه السلام مبارک په دې حدیث شریف کې فرمایي چې اعلنوا هذا النکاح، اعلان کوي په نکاح کې، یعنی ښکاره کوي استه. وجعلوه فی المساجد، دا نکاح چې کوي په مساجدو کې کوي. یو خدا چې په مساجدو کې عموما خلک وي د لمانځه، نکاح به ښکاره سي. او بل دا چې مسجد د برکت ځای دی، د عبادت ځای دی، د فضیلت ځای دی، دا نکاح به د فضیلت او د برکت وګرځېږي. نو نکاح باید په داسې ځای کې وي چې هغه د برکت ځای وي، یا وخت د برکت وي، یا ځای د برکت وي، یا سړی د برکت وي چې نکاح عقد کوي. نو دا ټول شان چې دي دا یو تبرکات دی، یو فضیلت دی چې باید سړی وکړي. ضروري نه ده، فرض نه ده، واجب نه ده، خو سنت یا مستحبه ده. واضربوه علیه بالدفوف، نبی علیه السلام مبارک وایي چې تاسې وهئ پر دې نکاح باندې دفوف، چې دا د ریا ورته وایي، یعنی اعلان کوي، دا نکاح ښکاره کوي. نو اوس په دې کې داسې اعلان باید وشي چې د هغه وخت مطابق، چې پخوا به د ریاوې وي، اوس به نو بل داسې شی وي چې دا خلک په دې خبر سي چې دا د پلانکي نجلۍ او د هلک نکاح وسول. او دا نجلۍ به که چیرې عاقله وه، بالغه وه، مسلمه وه، نو دا به خپل اختیار ورکوي او خپل وکیل ته. نو که چیرې نجلۍ را ولاړه سي بې له رضا د مور پلار، نو دا را ولاړ سي د یو چا سره نکاح وکړي، خو هغه کف وي. کف معنا دا ته ویل کېږي چې په دیانت او په مال او په نسب او په پیشه او په کسب او په تعلیم کې سره همرنګه وي، هم مثله وي. دې ته کف ویل کېږي. دیانتداري د نجلۍ او د هلک یو رقم وي، مالداري یو رقم وي، نسب یو رقم وي، په کسب کې سره یو رقم وي، په تعلیم کې سره یو رقم وي. او که داسې رقم سړی وي، نجلۍ بې له رضا د مور پلار، دا په خپله عاقله وي، بالغه وي، په خپل عقل و بلوغ کې دا نکاح وکړي، خو نکاح هم د دوه کسانو په شاهدي په حضور کې وي، دا نکاح بیا صحیح ده د نجلۍ. او که چیرې کف نه و، یعنی همرنګه نه و، دیانتداره نه و، سره دواړه هلک د خوا څخه د دیانت د کفاءت طریقه چې ده د هلک د خوا څخه ضروري ده، چې یعنې د هلک ته به کتل کېږي چې هلک څنګه، څونه دینداري لري، څونه مال لري، څنګه نسب یې دی، څنګه کسب یې دی، څنګه تعلیم یې دی. دغه شان چې د اعتبار د نر و خواته دی، د ښځې و خواته نه دی.
یعنې د نرو خواته به کتل کېږي. او که چیرې بیلم رضا د مور پلار د نجلۍ نکاح وکړي په کوپ کې، یعنې دغه شان یې صحیح وي، نو دا نکاح صحیح ده. او که چیرې نه و کوف د رضا د مور پلار یې بېله رضا د مور پلار یې دا نکاح کړې وه، نو علما وایي چې دا دې فسخه شي. اختیار لري مور پلار چې دا نکاح دې د نجلۍ او د هلک ور فسخه کړي، یعنې ور ختمه دې کړي، په خاطر د دې چې نجلۍ د ښه کوره د هلک د کمزوري کور دی، نجلۍ د ښه خاندانه ده، نجلۍ د کمزوري خاندانه، نجلۍ ښه دیانت او تقوا لري، ښه ښایست لري، هلک یې نه لري، نجلۍ ښه تعلیم لري، هلک یې نه لري. په دا صورت کې کفاءت نو بیا کولی شي مور پلار یا اولیاء د دې نجلۍ، قریبان د دې نجلۍ کولی شي چې دا د حکومت ته رجوع وکړي، قاضي ته دې رجوع وکړي، دا نکاح دې ور فسخه کړي. یعنې بېله رضا د مور پلار شرعا خو هغه په اول صورت کې هم نه وه صحیح، شرعا یعنې اخلاقا نه وه ښه. بیا هم که کف ولو شریعت بیا اجازه ورکوي، که کف نه وي شریعت بیا اجازه نه ورکوي. مور پلار ته اختیار دا دی چې دوی د نکاح ور فسخه کړي د دې نجلۍ او د هلک. اوس نو دا نکاح چې راځي په دوو الفاظو راځي چې ښځه فنفذ نکاح حرة مكلفة بلا رضا ولي، والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه ومال فلا. ځکه چې عالمګیري کې راځي چې د حرې ښځې چې دا مکلفه وي بېل رضا د ولي، دا کولی شي چې نفاذ دې وشي د نکاح ته دي. اصل دا دی چې هر هغه ښځه چې په مال کې تصرف کولی شي، یعنې دا ښځه مالداره وي، بیع او شرا کولی شي، د دې خرڅول او رانیول صحیح دي، نو هلته د دې خرڅول او رانیول ته اعتبار په شریعت کې ستا صحیح کېږي. نو دا کولی شي چې په خپل ځان کې دې هم تصرف وکړي، یعنې خپل ځان دې هم یو چا ته په نکاح ورکړي. په هغه وخت کې که دا حره وه، عاقله وه، بالغه وه، یعنې مسلمانه وه، عاقله وه، بالغه وه. او که چیرې داسې وه چې کوچنۍ وه او بلوغ ته نه ورسېدلې او په دې عقل نه و کامل، په هغه صورت کې هم بیا مور پلار کولی شي یا قریبان کولی شي چې دا راوګرځي، نکاح یې ور فسخه کړي. او نکاح چې راځي په قبول سره د لفظینو راځي چې یو ورته وایي چې ما درکړې وه، درکړې مې ده، بل وایي زما قبوله وه، قبوله مې ده. یا د خپل ځان ورته تعبیر کړي، دا خپله وه یو سړي ته ووایي چې ما خپل ځان او تا ته درکړی وو، درکړی مې دی. دا وایي چې دی ورته وایي چې زما قبوله وې، قبوله مې یې، قبوله مې وې، په داسې الفاظو چې د ماضي الفاظ ورته استعمال شي. نو اوس که دا د دوه کسانو په حضور کې وي چې عاقلین وي، بالغین وي، مسلمین وي، نارینه وي یا رجل وي، امرأتین وي، دا که عادلان وي که غیر عادلان وي، که محدود فی القذف وي، دا شاهدي د دې صحیح ده. نو شاهدي هغه وخت که صیبه وي که بکره وي، امام صاحب خو دا وایي چې عاقله و بالغه وه، په رضا د دې سره دا شاهدي وسوله، دا منعقده ده، یعنې صحیح ده. او که چیرې عقد نه و راغلی، دا که بکره وي که صیبه وي، امام صاحب وایي بیا دا نکاح د دې اعتبار نه لري، یعنې عقد نه دی سوی، دغه دوی سره ګرځي او راګرځي، په دا صورت کې د دوی دا ګرځېدل او راګرځېدل دا حرام دی. نو نکاح به وي او د شاهدانو په حضور کې به وي او د مور پلار پر رضا به وي، د خپل ځان داسې هم نشي کولی چې مور پلار راولاړ شي، نجلۍ عاقله ده، بالغه ده، بېله رضا د نجلۍ دوی دا نجلۍ ورکړي پر دویمه یا پر درېیمه یا پر څلورمه، دا هم شریعت نه خوښوي. او که چیرې نجلۍ په اول وار کې چې دا خبر دې ته ورسېدي چې دې ورکړلې دي انکار وکړي، کولی شي په شریعت کې چې دا خپل ځان د دې سړي څخه خلاص کړي. ولې چې دا د اول سره راضي نه ده په دې نکاح باندې، چې د اول خبر دې ته ورسېدي، دې سکوت نه وکړي، یعنې چپه نه سوه پاته، پټه خوله نه سوه پاته، رضا یې نه کړه ښکاره. هغه هم په شریعت کې په فقه کې خپل اندازه لري، خپل الفاظ لري، خپل حالت لري. او که بالفور دې ته خبر ورسېدي چې ته ورکړلې پر دویمه یا پر درېیمه یا پر څلورمه، دې ځای پر ځای باندې اواز د دې وکړي چې د ښځو یا د نارینهو په مخ کې چې ته شاهدان اوسئ، دا سړی زه نه کوم، دا زما نه دی خوښ. په هغه صورت کې که کف نه و، که کف ولو بیا خو نو په شریعت کې وقوف ته هم کتل کېږي، لکه مخکې چې موږ وویل چې په مال و، په نسب و، په دیانتداري و، په دې و په دې کې به د دې سره برابر و. خو د ښځې د رضا چې دغه مهمه ده، دغه وکالت د ښځې څه چې اخیستل کېږي، دا مقصد دغه دی چې د دې رضا
اخیستل کیږي چې د دې رضا معتبره ده چې دا اوس وکالت و پلار ته ورکوي ورور ته ورکوي اکا ته ورکوي د اکا وزوی ته ورکوي اخښ ته ورکوي و خوریي ته ورکوي او وراره ته ورکوي په هر صورت چې دا قربان بلل کیږي چې د دې هغه نږدې محرمان دي نو په دې صورت کې دا اختیار ورکوي او د شاهدانو په حضور کې وي نو په دې کې ډېر احتیاط کول پکار دی چې نجلۍ راضي نه وي او د نجلۍ نکاح وسي او بیا هغه په داسې صورت کې وسي چې هغه شاهدان نه وي د شاهدانو څخه ما سوا نکاح اعتبار نه لري او نکاح چې د هغه مردود ده شاهدان به خامخا وي په وخت کې د نکاح د عقد الله جل جلاله دې دا متفق راکړي واخر دعوانا الحمد